السلام علیکم او ستړي مشه. زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا نیوجرسي ایالت په اټلانټیک سیټي نومې ښار کې یم او دا بورډواک دی. بورډواک لګېدلی د امریکا د دویم لوی سمندر اټلانټیک اوشن، بیا ورپسې دې خوا چې کوم دی نو کسینوس، یعنی کسینوس مطلب دا دی چې بیلیز کسینو، سیزرز کسینو. نو داسې یو څو منټه د واک در کوم، چکر در کومه. د خلک به هم تاسو وینئ، مختلف قسمه خلک به وي، مختلف شکلونه به وي او دا خبره مختلف کلتورونه به وي، که نه؟ دا به تاسو وینئ څوک به خوراکونه کوي. خو اول هم ورکوزو مه داسې بیچ ته. بیچ مطلب دا دی، بیچ به خیر ماښامي ټایم دی، نو هغه شانتې خلک پرې دوره به نه وي، خو بیا هم داسې چې ورشو. دا د سمندر غاړه ده. سمندر غاړه چې راشو نو ګوره تاسو وینئ دا خلک را روان دي، څوک په تولیو کې را روان دي او څوک په جنګو کې را روان دي. موږ به داسې ځو. بیچ چې کوم دی ماښامي ټایم دی نو خلک ته ډېر وتې دي، خو زه به ته هم ځمه ځکه چې ډېر نږدې نشم ورتلی اوبو خواله. زما خپې په اظهار کې چې کوم دی نو هغې کې شګې ور روانې دي. خو زه به تاسو په زوم ان او زوم اوټ. سپوږمۍ ته هم خیال دی څومره خوند کوي. دا ته ګورئ دغه سپوږمۍ ده او داسې چې لاندې راشو نو دا خلک دی، تاسو به یې وینئ ګیر چاپېره د سمندر په غاړه او کیمره به داسې تو کړو. نو بل بیچ باندې هم ګرځو، ډېر صفا دی، بریګنټین بیچ ده. فلحال ځای چې په بورډواک چکر وو. مخامخ هلیکاپټر، دا هلیکاپټر د کرایې هلیکاپټر دی کې مونږ هم ګرځېدي شو، تاسو هم ګرځېږئ. دا د ټورسټ دپاره دی، خلکو له پکې چکرې ورکوي. وینئ خلک پکې ناست دي، دې کې خلک ټوله چکرې ورکوي، خلک پکې ګرځي او د دې خپل ټیکټ فکر کوم چې $50. دې خوا چې راشو دا خلک خو تاسو ولید وختي موږ د دې شاته را روان وو، مخې له راله. پولیس ماما ته وګوره، پولیس ماما چې کوم دی نو یو خو پکې دغه ګاډۍ والا هم روان دی. دا ګاډۍ والا وینئ تاسو، ګاډۍ والا چې کوم دی نو دا ور خپې پاکې کړمه، خپو کې مې شګې، دغه په اظهار کې مې شګې لړې. پینټ ورټ ته وګورئ، د ممپلو دکان دی دا، او بیا دا ګاډۍ والا دي پیسې اخلي، که نه؟ او دا پکې پولیس ماما دی. پولیس ماما ته وګورئ، زه خپې صفا کوم کېدي چې زما کیمره الله زه خپې دربېږي. چکر در کوم ګاډۍ مې هم دغلته کې، موږ خو اکثر ګاډۍ غلطو درولي. خو راځئ چې اوس داسې ورشو، راځئ چکر ته وکړئ. ماسي لور ته وګورئ، ماسي لور خو چې کوم دی داسې ماشاءالله په خپل کلر کې وه. دې ته وګورئ، ماشوم ته وګورئ، که نه؟ دې شیزونه زیاتره شیزونه او زیاتره خوراکونه د موسیقۍ په زور خرڅېږي. موسیقي چې کوم دی نو دا خبره چې خپل زور دی، دا لګیا دي دواړه چې کوم دی، خو مزېداره چرسو ډک سګرټ لګولی دی، مزې کوئ. دته پکې وګوره، دې پکې لا خیره اوده دی، دا بې کوره دی. د دې بورډواک لاندې، د دې تختو لاندې یو بله دنیا ده، یو بله دنیا ده. هغه څنګه دنیا ده؟ هغه د بې کوره خلکو ده. زه تماشا ته کوم د پیشوګانو د سپو ده، چې لاندې وګورو که چا ونه لیدو درته درښایم پټه د خپلې کیمرې په سترګه باندې. دلته خو موږ ته څوک نه ښکاري، خو د دې لاندې ډېر خلک، ډېر آبادي دلته پاتې کېږي او ځینې ځایونو کې شته، ځینې ځای کې نشته. دې وخت کې خو ماته پکې څوک نه ښکاري، خو د دې بورډواک لاندې خپله دنیا ده او هغه دنیا ته چې کوم دی د بې کوره خلکو بې کوره شوي څنګه دي، هغه چې کوم دی نو خپلو اعمالو بې کوره کړي دي. خپلو اعمالو څنګه بې کوره دي؟ هغوی راشي دلته جوارۍ کوي، که نه؟ او جوارو کې چې کوم دی نو پیسې بایلي، چا پکې کورونه بایلي دي، چا پکې جابونه بایللي دي، چا پکې څه بایللي دي. او اټلانټیک سیټي کې چې کوم دی نو دا د جرمونو ښار هم دی. جرمونو ښار ورته وایي، سیلګرۍ سره دلته ډېر زیات جرمونه هم. زه په ځینې ځایونو کې خپله کیمره بنده کړم. کیمره بنده ځکه کړم چې موسیقي ده. موسیقي چې کوم دی نو زما ډېره زیاته خوښه ده او زه په موسیقي ډېر مین یم. خو مسله دا ده چې موسیقي باندې رایټس کلیم راځي، ځکه چې پردي موسیقي ستا په ویډیو کې راشي نو هغوی وایي دا زمونږ دی او دا چل دی او دا هغه چل دی، نو ویډیو ته بنده کړي، بلاک کړي. نو ډېر خلک دا تپوسونه هم کوي. دغه ځای بیا لګېدلی موسیقي. ګاډۍ والا ولاړ دی په دې دروازه چې څوک روزي، دا کسینو ده، بیلیز کسینو ده، که نه؟ دلته روزي او دلته ورته ولاړ دی، دې به اوچتوي. دا اوس رسټورانټ دی، دا کاکا زوی په سایکل روان دی، که نه؟ دې خوا خلک د بیچ نه را روان دي. بیچ اینډ بار دی، مطلب دا دی چې هیپي آورز او پلانې او ډینګرې دا پکې چې کوم دی نور کسان دي. دې ته وګورئ کوم ځای کې چې ګڼه شي هلته موسیقي لګېدلې دي. تاسو ته هغه ځای ونه شم ښودلی، ډېر څیزونه مې مس هم کړه. دا بل کاکا ولاړ دی، بنګلادیش دی له خیره سره، که نه؟ او تاسو ته خو مې وختي هغه هلیکاپټر وښو، دې خوا پکې دې ته هم ولاړ دی. که داسې ورشو، که نه؟ تره ځان سره چې کوم دی نو لور هم راوستې ده او دا خوا پسې وګورئ، دې خوا پسې ځئ. اوس دې ځای ته چې راشو تماشا کوئ، دا سیزر کسینو ده مخامخ، که تاسو وګورئ سیزر کسینو او زیاتره خلک دلته تورپوستي زیات راځي. تورپوستي هم دی، دا پکې خپل ریل ګاډی چلیږي، دې ته تماشا کوئ. دې ریل ګاډي ته دې خپل ټیکټ دی او دا چې کوم دی د دې ریل ګاډي چې کوم منیجر دی هغه هم دغه دی، دا سی وته پښتون دی، هایډینګ سر، که نه؟ هغه پښتون دی، د اټک سره تعلق ساتي. د اټک پرمولو د کلي دی، فکر کومه که خدای مې نه غلطي. که زما ویډیو ګوري پته به ورته لګي چې وکیل خان زما ذکر کوي، زما ملګری دی ځکه مې ته یاد کړه. دې ته وګورئ دا کسان چې کوم دی نو هر سړی خوشحاله دی. څوک سمندر له راغلي دي، څوک جوارۍ له راغلي دي او څوک چې کوم دی نو
سره راغلی څوک سره راغلی دا کسیزر کسینو هوټل دی کنه او ورپسې چې کم دی نو دغه دا خلک ناستي خلوګي لګا ریل ګاډي لوګي وباسي ظالم ځان دی وواجو خدای ته وګوره ما ګاډي ماغه کې درول میټر کې مې پیسې نه دی چولې نو بس زیات نه زیات $15 دی او الله دې مل شي نه راخذ راغلی دی خو شوي نه راخذ خو خوشاله هم دي دا پکې بل کورانه را روانه ده خیر سره دي ته وګوره کنه دا په خپل جبه کې لګیا دي خدای دې کلچر او دې خو ته دا وی کیچ د شو کنه او دې ته واکې دا پکې بل کی سره او دې ته د خرازه دا سره اوشن مال دی اوشن مال وته ځکه وي دا بوټ په شان دي کشته په شکل جوړ شوی دی او دې کې دنه مال دی دې کې هغه دکانونه دي کوم دکانونه چې زموږ استاد په سوچ کې هم ناراضي خدای جوړ د کشته په رنگ دی او دا بوټ چې څنګه یې هغه حساب سره دا خلک نه یادوم دا مخه خدا نه یادوم نه تاسو به خو پولیس مامام پکې ګرځي او ماته ملګری مې راغلی هغه را پسې ټلیفون نه کوي چې ته کم ځای کې نو ځاغله ورزم او ما تقریبا 15 غنټه سفر کړی دی تر اتک د پاره په گاډي کې او هغه په لکه په موټر وې باندې هاي وې باندې 15 نه بلکې 15 غنټه څخه چې راشم او دا څه شي HK کنه نو سیزر کسینو اند پیلس دا شی دی کنه هر سړی مونږ ته ګوري مو چې دا وکیل خان څه کوي او دا پکې سکای واک ته بره که تاسو ورته وګورئ نو زه به واپس کېږم ما زه چې واپس شم که داسې ځمه نو لویه دنیا ده مونږ به لاره به دوره وو او لاره به نه ختمېږي زه ډېر لرې رالم زه چې زه واپس او نور د خلکو ته ګورئ زه چې اخوا ورشم ګڼې ته نو بیا نورې خبرې کوو هر قسمه خلک دی پکې او دا خبره او دلته خلک راتلو دپاره چې کوم دی ډېرې پیسې لګوي که نه په دې کسینوګانو کې پاتې کېدو دپاره دلته د ګیملینګ دپاره جوارۍ دپاره شرابخانې دي پکې که نه بس دا مستۍ ځای دی اوس دا تماشه کوي ما ته ملګري ټلیفون هم پکې راغی نو خبره کټ شوه تاسو مې څه خبره کوله غوښتل نو مې دلته خلک ډېرې پیسې لګي دي ته راتګ لپاره خو دا سیلګری ښار دی او دا خبره چې د محکمه دا خلک چې تاسو وینئ نو دا د محکمه نه راغلی وکیل خان د واشنګټن ډي سي ورجینیا میریلینډ نه راغلی دی او ډېر خلک چې کم دی نو د یو ځای نه بل ځای نه راغلي څوک د پنسلوینیا د رڼاګانو ښار دی که نه نو موسیقي د ځای په ځای خلکو ټیپونه راوړي دي او زیاتره چې کم دی نو بس دا خبره نشي دي او تماشې دي او د خلکو ځان له ځینې ځوانان دي هلکان دي جینکۍ دي ژوندونه چا تباه کړو او د میوزیکونه لګېدلي ریسټورونو کې دې خلکو ته هم تاسو وګورئ به لږ زوم آوټ شم که نه او سیګلز مرغۍ پکې هم ډېر دغه سکرینونه هم لګېدلي دي او سموک شاپ او ایډیبل ویبس او سیګارز او دغه وګوره کسټمر ته اشارې کوي چې راشه دا روانې دا رانه واخله موسیقي ته واکې کاکا له کرسۍ له مخې راتلو چې ګوره دغه پکې ماشاءالله چې کم دی نه برابر خلک کینولي دي زما ملګری دغه دی ولاړ دی دا زما وړوکوالي ملګری کیف جانه بخیر ستړی مه شئ ګډ ټو سی یو مین تاسو ته خو ما دا وویل دا زما ماشومتوب ملګری دی اټلانټیک سیټي نیو جرسي عقیب دی عقیبه څنګه ژوند څنګه روان دی بالکل ښه روان ده خپله اټلانټیک سیټي ګوره ژوندی ده مونږ لوی شو بوډاګان شو په اټلانټیک سیټي یک شانتې په ځوانۍ کې ده څه دی ورته خیال دی بالکل موږ به نه وو خو دا به خبره چې داسې کېږي دا سیټي دا ښار به وي که نه دا دوکانونه وي خلک وي موږ به نه وو صحیح نو زه خپل ملګري سره چکر وایم داسې به خپل ملګرو نه اجازه اخلم سوشي بو کې خو تاسو صرف هغه ریپلی بلیو اټ ناټه پورې بوزم نو دا دې ته وګورئ که نه دغه خلک ته دغه کیسې دي دغه پولیس ګاډي دي او جرمونه کم شوي دي که زیات شوي دي دې باندې نه یو پوهې دلته کې که نه دلته بلا جګړې کېدې بلا غویمې به کېدې بلا مسلې به وي او خپلو ترمنځ به وي چا به دکانونه نه غلاګانې کولې چا به څو هغه زاړه وختونه راته رایاد شو مونږ په خپله ما شروع چې بیا نه ما دې بوډواک نه کړی ده چې اټلانټیک سیټي ته رالم په 2002 کې نو ما په بوډواک باندې شروع کړی وه عثمان دیري دکان نه اوس د عثمان دی ته دکان دی او مونږ هغه ټایم تاسو های سکول کې وې که نه نو هغه کرسۍ دي او هغه کیسې دي او هغه دکانونه دي او هغه خلک دی او بس زه واقف جان ورته بوډاګان شو نورې کیسې چې کوم دی نو روانې دي د خیره سره بس سمه د ملګرو دی خورالو ماښام هم شو او تیاره هم شوه او زه به نورو ویډیوګانې تاسو دپاره جوړوم د اټلانټیک سیټي بوډواک دی نور په ګوګلي کې ځان له وګورئ بلا معلومات به ترلاسه شي کسینوګانې به م وګورئ ریپلی بلیو اټ ناټ به م وګورئ اټلانټیک سیټي څومره زوړ ښار دی د اټلانټیک اوشن د دنیا دویم سمندر په غاړه پروت دی او ټوټل چې کم دی نو 2-3 میله ښار دی دومره لوی دی هم نه خو د سیلګرۍ ښار دی ټورست پارټ دی پولیس ماماګانو ته پکې وګورئ که نه او دا ورته تماشه کوئ تاسو که نه نو هم د دې سره به زه وکیل خان تاسو نه واخلم اجازت تاسو چې چېرته هم بیا ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ خو دا پکې لا وینه بلډینګ را پرېوځي دا انګلینډ سره ملاویږي کې وي دومره لوی سمندر دی د دنیا دویم لوی سمندر دی دا هغه سټیشن دی کمفرټ سټیشن دی یورپ سره ملاویږي دا کې وي که نه د اټلانټیک اوشن او په دې باندې چې کم دی نو په ګنټو خلک سفرونه کوي خو ختمیږي نه په ساعتونو بلکې دا ورته څوک ځان له آیسکریم یې راخلي خوري که نه او دې ګوره آیسکریم ځان له راغستی دی که نه که تاسو خورئ چې تاسو له هم راواخلو نو هم د دې سره به زه وکیل خان تاسو نه واخلم اجازه چې چېرته هم بیا بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ او د لوی